وائس چانسلر صاحب هم زموږ د ادارې مشر دی. پېښور یونیورسټي د دې یونیورسټو مشره ده. نو اوله خبره ورته دا کومه چې زموږ د ډینانو اکثریت دلته موجود دی. موږ اول استادان یو د هغې نه پس ډینان یو. ډینان استادان کلاس 4 کلاس 3 دې کې هیڅ فرق مونږ ته نشته. مونږ ټول یو یو. او وایس چانسلر گورنر وزیر دا خبره بیا بیا د خلکو ته کومه کم سړی چې تا په توره قبضه کړي د ټوپک په زور دې قبضه کړي هغه ته رولر وایي، حکمران ورته وایي چې کوم ستا کوڅې له راشي او ستا نه ووټ والي او تی په کرسۍ کښېنې نو ستا خادي د دې قوم نه دا یره وباسئ. د استادانو ته هم وایم او د نورو ملازمینو ته هم وایم چې دا حکومت چې دی دا ستاسو خادم دی. موږ د څوک په خطونو په وارنینګونو په ایکسپلینیشنو په دې باندې نه یریږو. زه ولې دلته ولاړ یم نه پکار دا دی چې زه وایس چانسلر سره ناست یم، خو د ډېر وخت نه دې کې ستاسو د اسوسیلیشن هم کردار دی، دې کې زما هم کردار دی، زما د کلاس 3 کلاس 4 ملازمین هم کردار دی چې دې یونیورسټۍ کې قانون نه فالو کېږي. که دلته فیصلې د قانون مطابق کېدي نو زما په خیال د پیو ته هم ضرورت نه و، د کلاس 4 د پنسل هم ضرورت نه و. چې فیصلې کېدي موږ ډینان د دې یونیورسټۍ سینیر موسټ خلک یو، د ګورنر د چانسلر نمایندګي کوو دلته. آیا زموږ نه تپوس کېږي چې دلته فیصلې کېږي؟ دا خبره زه د چانسلر ته کومه د حکومت ته کومه که چېرې زما په یونیورسټۍ کې زما د هیډ اف ډپارټمنټ عزت نی نو زما د ډین به هم نی، که زما د ډین عزت نی نو زما د وایس چانسلر به هم نی، چې زما د وایس چانسلر نی نو د وزیر اعلی او د چانسلر به هم نی. پکار دا دا د تعلیم مور ده، پېښور یونیورسټي د تعلیم مور ده چې موږ دې سټیج باندې ودرېږو چې موږ درانه ټکي استعمال کړو. که زموږ صدر صاحب که د کلاس 4 او د کلاس 3 صدر صاحب داسې الفاظ استعمالوي چې هغه د دې ادارې د عظمت منافي نو موږ پرې خبر کېږو. که وایس چانسلر داسې حرکت کوي چې هغه د دې ادارې د عظمت منافي نو موږ پرې خفه کېږو. زموږ وایس چانسلر چې دروي نو موږ به خوشحاله یو او موږ به درانه یو. نو زه خپلو وایس چانسلرانو ته د دې کیپي چې څومره وایس چانسلران دي هغوی ته هم وایم چې تاسو سیکشن افسرانو ته مه کښېنئ، سیکرټریانو ته مه کښېنئ. د دې یونیورسټۍ تاریخ دی چې چیف منسټر به دلته وایس چانسلر له راته نن زما وایس چانسلر ولې سیکشن افسر ته کېږي؟ دا استاد چې کوم مقام دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په 22 لکه مربع میله ځمکه باندې حکومت و. حضرت عمر فاروق وړوکی سړی نه و. قرآن کې موافقات عمر چې دي
دا د عمر رضی الله تعالی عنه هغه خبرې دي چې د خدای پاک خوښې شوې او په نبي علیه السلام یې نازلې کړې دومره لوی شخصیت و د هغه نه تپوس وشو وایي ستا په زړه کې څه ارمان شته هغه وایي کاش چې زه مدرس وې کاش چې زه استاد وې نو د استاد ډېره لویه مرتبه ده او زه هغه استاد یم زه نه د وزیر اعظم پروا ساتم نه د صدر پروا ساتم نه د بل داسې زورور پروا ساتم خو د خپل نایب کاشف چې رانه مشر دی د هغه به مې عزت کوم د پلار په شان ورته ګورم خپلو ماشومانو ته دا کلچر وښایئ چې د عزت تله په اسلام کې او په پښتو کې پوهه او عمر دی پیسه او غریبي نه ده دا زموږ د معاشرې نه وتې ده تاسو وګورئ د پښتون تاریخ وګورئ چې کسبګر ته به هغه ماما کاکا وي نوم به یې ورته هم نه اخیستو نو د ادارو دا فرض دی چې دې کشرانو ته دا خبرې وښيي دویمه خبره دا ده چې نن زه او زما ملګري تاسو سره ولاړ دي که دا وایس چانسلر دی وایي ما سره پیسې نشته او زه په دې وجه د ادارې معیار نشم ساتلی نو ده سره به هم ته په دې سړک ولاړ یم د دې حکومت خلاف به ورسره ولاړ یم دا ولې پبلک سیکټر یونیورسټي چې ده پبلک سیکټر یونیورسټي چې ده دا د حکومت ذمہواري ده چې دوی به دا پیمنټ کوي دلته به سبق په مینیمم ریټ باندې پرووایډ کیږي که زما پرایویټ یونیورسټي هغې کم فیس اخلي او دلته ډېر اخلي د دې مطلب دا دی چې حکومت خپله ذمہواري نه پوره کوي د استاد تنخوا به دا حکومت ورکوي زمونږ د یونیورسټۍ نه به څوک دوکان نه جوړوي که دوکان ته جوړي بیا دې راته څخه ووایي او حکومت دې د لاس واخلي حکومت دې د لاس واخلي چې دا پرایویټ سیکټر انسټیټیوشن دی نو بیا به یې موږ سنبال کړو خو که چېرې دا پبلک سیکټر انسټیټیوشن وي زما سیکرټري ایجوکیشن سرکاري سړی وي زما ایجوکیشن منسټري زه د حکومت هر شرط منم نو بیا به دې ته فنډینګ کوي او که نه کوي نو موږ ټول به دې وایس چانسلر سره ودرېږو او د دې لپاره به فنډ راوړو د تفریق یوه خبره درته کوم په ژوند کې یو دوه ټکي ما زده کړي دي په 72 فوجا کې 1972 فوجا کې اشرف مفتون د انفارمیشن ډایرکټر دا خبره په غور وره دوه خبرې درته کوم نظم اشرف مفتون ډېر ښکلی شاعر دی په تاریخ کې هغه د انفارمیشن ډایرکټر او کوثر نیازي د اطلاعات وزیر کوثر نیازي چې راغی نو اشرف مفتون په خپل ټیبل ناست و خپل کار یې کوو هغه ورته وایي ډایرکټر صاحب پکار و چې ته ما ته په ګیټ کې ولاړ وې هغه ورته وایي ته تاله خلکو ووټونه درکړي دي منسټر کړی خو زه سرکاري ملازم یم او خپل کار کوم نو کوثر نیازي ورته وایي زه به را روانه هفته راځم او چې تا زه په ګیټ کې ونه وینم نو تا سره به زه ګورم چې واپس راغی کوثر نیازي نو د اشرف مفتون په میز باندې دوه استفادانې پرتې وې یو استفاده اشرف مفتون وه او یو استفاده هغه د نایب کاشف وه نایب کاشف چې کور ته لاړ نو ښځې ورته
وی اشرف پښتون خو چارسدی خان دی دا تا په کومه خوشحاله کې استعفا ورکړه هغه ورته وی په کومه پښتو باندې چې اشرف پښتون خپل ډایرکټري قرباني نو زه په دا نایب تحصیلي نشم جوړ کړی بنیادی خبره دا ده چې که څوک نایب تحصیل دی او که وزیر اعظم دی دا ټول د پاکستان باشندگان دي او زموږ دپاره یو دي او پښتو شریکه ده نو چې یو بل سره ودرېږو د نړۍ تاریخ وګورئ یو قوم بل قوم نه دی غلام کړی تر څو چې پکې خپل غل نه دی پیدا کړی نو که استاد دی که بل ملازم دی چې ودرېږئ نو په یو ځای باندې ودرېږئ په دې میدان کې نه د تورې اجت شته نه د کنځلو اجت شته نه د پرزولو اجت شته دا جرنده تاسو روانه کړې ده چې تاسو غواړئ دا جرنده به روانوي او چې تاسو نه غواړئ دا جرنده به ولاړئ که ستاسو انساني حقوق او کوم حقونه تاسو ته نه ملاویږي تر هغې ورځې پورې دلته کښېنئ دا یونیورسټي هېڅوک هم نشي روانولی دا همدلته شي ولاړئ ژبه خبرې معیار چې موږ کوم ساتو هغه به زما د یونیورسټۍ د عظمت مطابق او اصلي خبره درته کومه دا دلته چې کوم خلک جمع دی کم از کم د سلو کلو خو به وي که نه سل کلي خو به وي که نه ډېر دي په یو کلي کې که چېرته د 200 کالو سړی وي نو هغه لاس اوچت کړي د 200 کالو عمرې چې وي شته چېرته نشته د 150 سال شته نشته داسې سړی راته یاد کړي چې هغه د جهان د ټولو نه غټ ډلی او غټ ودني داسې راشه جي داسې راشه آزاد هغه سړي ته وایي چې ریشه ولي او یریږي نه آزاد هغه سړي ته وایي چې ریشه ولي او یریږي نه او غلام هغه سړي ته وایي چې ریشه ولې باندې یریږي نو خدای رسول ته وګورئ دا دروغ بس کړئ دا اداره د پښتنو د ټولو نه لوی د تربیت ځای دی که دلته موږ ماشوم ته ظلم وښیو که دلته موږ ماشوم ته دروغ وښیو نو زما په خیال موږ به د دې قوم تربیت وکړو او تاسو ټول دلته ناست یې ما په دې اداره کې 18 کاله تېر کړو که یو بېماني مې کړي نو لاس راته اوچت کړی که یو بېماني مې کړي په 18 کاله کې نو راته ووایې زه به نن استعفا ورکړم ځم به او دا دې نن هم ژوندی یم چې عمل نه کړم نو که د بېمانۍ خلاف ودرېږئ که ستاسو خپل حق دی او که پردی حق دی د هغې لپاره ودرېږئ او په ابتدا کې مې درته څنګه وویل زه نه د جمیل پروا ساتم نه د امداد ساتم نه د عبدالمالک ساتم زه د حق دپاره ملګری یم او تاسو ته م وایم چې د پښتنو نه د بادرۍ او د بزدلۍ تصور وکړې دی په ماشومتوب کې به چې موږ ته کومه بادري او بزدلي ښوولې شوه
اگر اوس موږ یو ته نه ښیو موږ ورته غریبي او مالداري کوو دا تصور ختم کړئ نران شئ د خپل حق دپاره ودرېږئ د خپل اولاد دپاره ودرېږئ او دا ادارې مضبوطې کړئ او افراد ختم کړئ ډېره ډېره مننه Professor Dr. Yasin Saib, the Faculty of Numerical and Physical Sciences Dean.